الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نن درس کې باندې د خبرې چې جهنمین کله جهنم له داخل شي، الله عز وجل به نیکان خلق موحدین یو وخت د اوقاتو کې د جهنم نه رابارکي او جنت له داخلي. د دې خلکو راوتل ذکر کول یو مسله، دویمه دا خبره ثابتول چې ور والا کله ور لور داخل شي په دې ټولو کې سخت عذاب د الله د خوانه چې دوی ور کې دي شي دا دې شي. او دریم بیان د دې خبرې جنتین چې کله جنت ته ور داخل شي او جهنمین جهنم لا د دې حکم سره همیشواله په کومه طریقه او څنګه. او آخر کې بیان د دې خبرې چې اکثر اهل د جنت وسو کې او اکثر اهل د جهنم. به د جنت او د جهنم پټ کېدل په تکالیف باندې او د قشم په خواهش پرستی. انس بن مالک فرمای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لسکلن خادم دی، نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویله یخرج من النار راوی بسل شدورنا من قال لا اله الا الله، شاجدا خبر ذکر کړه چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. کله چې انسان په ځل کې د لا اله الا الله مسئله یو ورځ بدار بار کړی شي. څومره طریقې باندې ایمان زکه د اکثر اهل سنت والجماعت مسلک د لکه امام بخاری رحمت الله علیه چې ایمان کمیږي او زیاتیږي. وکانه فی قلبه من الخير ما یزنو شعیره، چې د په دې زړه کې دومره ایمانی لکه څنګه چې د وربشې دانه ده. د الله نبی فرمای د وربشې د دانې په اندازه باندې چې کله ایمان د سړي په دې زړه کې موجود وي، الله عز وجل به دا سړی یو وخت د اوقاتو کې د جهنم نه رابر کی او د جنت په باندې به ور داخل کی. څو خبره ته معلومه شي. اول فرق ما بین د مؤمن او کافر کې، مؤمن انسان به ورځ راوځي او کافر چې هغه به همیشه په ور کې پروت دی. دویم د ایمان حیثیت او درجه بیانول چې ډېر لوی نعمت ده په نعمتونو کې، لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې اصلي نعمت هغه امداد ده. دریم دې دا خبره معلومه شو چې محل مقر د ایمان هغه سره دی. او څلورم دا خبره ته معلومه شوله چې د خیر اطلاق کله کله په ایمان باندې کیږي، اگر که قران کریم کې په مرګانو دا مستعمل دی. پنځم ته دا خبره معلومه شو چې ایمان هغه زیاتیږي او کمیږي. دلته ګوره د وربشه په اندازه باندې ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ذکر شوی دی. ثم يخرج ببرويستل شي من النار دورنا من قال لا اله الا الله، شاش لا اله الا الله ویل او داغه په ځړ کې د غنم د دانی په اندازه باندې ایمانی به ویل راوي بسل شي دورنا هغه څو چې لا اله الا الله ویل وکانه فی قلبه من الخير ما یزن، او داغه په ځړ کې دومره ایمانی چې کوم برابرېږي د ذره په اندازه. ذره کې به څو قول علماء لیکلي. اول سور میږي یا د سور میږي سر او یا د نور هغه وړانګه چې هغه د کوټې په منځ کې داخليږي او دغه سره سره هغه ګرد چې کوم د لاس پرنختی او پوکړې شي او به والو شي. دومره ایمان الحمدلله ول بده بکارت. حدیث کې راځي امام احمد ترمذی دواړو نقل کړي، جابر بن عبد الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي يعذب ناس، معذب بکړي چې خلد توحید ولا پور کی تر دې چې ښکار بشي، لیکن دا انسانان به رب العالمین په رحمت کې راګیر کړي شي، به راويستل شي او د جنت د دروازو مخې له بکې خودلې شي. د جنت اهل د جنت د خوانه په دوی باندې یو قسم د چڼکاو او شبنم د اوبو وشي، دوی به د سره وټو کېږي لکه څنګه چې سیند د سیلاب را روان شي او په ځکه د تخمونه مخونه را جمع کړي دغه نه بروس الله عز وجل د جنت ته داخلي. لوی عذابونه کې سره شکل انسان جهنم له ور داخل شي. سوره متففین نه معلومیږي کله د سیندا
انهم یقینا دا مخالفین چې دي عن ربهم در رب د دوی نه یوم اذن په دې ورځ باندې لمحجوبون من بکړي شي دغه نه بروسه به جهنم په طرف باندې ور داخل شي. دي آیات کې اشاره و دی بلکې تصریح چې د الله عز وجل په جهنم کې سډیر تعذيبونه دي، مشکلات دي، انسان سره مخامخ کیږي، خو په دې ټولو کې خطرناک شی چې دی هغه در رب العالمین د رؤیت نه منع کېدل. اصل سوچ کوه برېتو دي دا دی مشر خو له ورغه واغلی ټلیفون وکي چې زستا خو درځم او په دې وخت کې اول هغه زنګ وچت نه کې او کوچتم کې چرته به ګارد وچت کې ودا خبر ورته وکي چې جی سي بیا خان سي بیا مشر نشته لري څومره بنو مراد دي څومره بخافي او به رب العالمین جنتین او جهنمین چې کله جهنم او جنت ته ورشي دا وګوره همیشه می سوره هود کې الله عز وجل فرمایي یوم دش ورز لا یاتي شراب شي یو نفس بم خبره نه کوي الا باذنه مگر پاغه ټینګ چې موږ الله ورته اجازه وکړي. به دې کې دوه قسمه خلک دي فمنهم شقي و سعيد، بعض نیک بخت لري بعض بدبخت او بعض بدبخت لري او بعض نیک بخت. فاما الذين شقوا پس هغه انسانان چې هغه بدبخت دي ففي النار دي ور کې بداخليږي لهم فيها زفير د دې لپاره کې اوسيلي او حنار لکه د خروغون دي خالدین فيها دي به کې همیشه مدامت السماوات والارض صبر چې لازمه کو اسمن ابد الا ما شاء ربك مگر سره به چې او غاړي بس د استثناء منقطع ده معنا ده. لكن دویم قول علماء ذکر کړی دا د مستثنا د علم رب العالمین لدی. دریم قول علماء ذکر کړی چې دنه مراد هغه زمهریر دی او څلورم قول علماء لیکلي چې دنه مراد نیکان بندگان دی هغه به ورس الله را بار کوي. جواب د سوال کې دی چې الله وعده کوي به پوره نه کوي. ان ربک استرب چې فعال لما يريد چې او وړي غوي کوي خامخا. جانب مقابل له بشاره زکا جلال الدین سید رحمه الله فرمایي چې دا قرآن عادت ته دشمن له جزیره ورکې نو دوست جزیره او اما الذين سعدوا هغه انسانان چې نیک بخت لري په الجنه جنت کې وي همیشه به په دې کې تر څو پر جسمه کو اسمن نه الا ماشاء ربک اعطى اندایو ډاله د غیر مجزوز دا من غیر منقطع قطکی متکی برا مایده کې به وای ان الذين كفروا يقينا انسانان چې بېمان دي دا اسه کې جواب د سوال لڅ خلکو ویل کې دي چې موږ رب العالمین له رشوت ورکو ایسه به موږ د الله نظام بچ لو ان لهم في الارض جميعا کچرته دي خلکو په دوی په اختیار کې موجود شي هغه څه چې ټول بدی کې دي او د دې مثلم د دې سره ليفتدوا به شدي جرمانه پیش کی په هغه باندې د قیامت د ورځې د عذاب نه نو ما تقبل منهم دا به اچردم ته قبول نشي بلکې په زیر دې چې دته قبول شي ولهم عذاب الیم د خلق رب او درناک عذاب. جواب د سوال کې دې چې داخله تی اوزي یریدون دوی اراده ان یخرجوا شؤوز د ورنه خو لیکن دوی بنی وتون کی اولهم د انسانون له عذاب مقیم دوامدار همیشه عذاب الله ورکی. حدیث کی راځي بخاری مسلم کې عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا صار اهل الجنه الى الجنه جنتين چې کله جنت تلاړ شي اور ولا لا نجيء بالموت دی وخت کې مرګ راوستل شي حتى يجعل بين الجنه والنار تر دې پورې چې د جنت او د اور په مابین کې وګرځول شي به استعلال شي به اواز کوون کې आवाज وږي اهل الجنه لا موت مرګ نشته یا اهل النار لا موت مرګ نشته فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم جنتین بزیت کې بدی وخت خوشحالي د خپل خوشحالي سره او جهنمین به بزیت کې خفګان د خپل خفګانونو سره څنګه دا به سخت خبر د زموږ د الله اعلان دی یقیني. اکثر خلک به چې جنت او جهنم لور شي اکثر خلک به جنت کې د سړی دي او په جهنم کې هغه زنانه او حوري په جنت کې بزیت لري په نسبت سره سړوله. عمران رضی الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ورځ راو ختم دی جنت له شګورم اکثر اهل درې فقرا او مساکین فقرا جمع فقیر او مساکین جمع مسکین د فقیر او مسکین بارے کې قرطبي قانون کړي چې کله د دوړه ذکر شي فرق به کار دی چې کله یو ځای به فرق نه دی په کار او ورو ختم دی اور لا چې اومه کا اکثر اهل دغه زنانه ولې ورسره بل حدیث کې دغه به تشریح ده. عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وما ته خو درې شعور نمی غوښته خو لیکن ورته خو درې شو فاذا اكثر اهلها النساء اكثر اهل غيزنا انا دین شکر کولا
قیل به ورته ویل شي ای دوی کفر کوي د الله قال لا ناشکری د خاون کوي ناشکری د احسان کوي لو احسنت الى احداهن کبه دې زنانو کې بریتو مولا چرته وی کوي سره ټول زمانه ته احسان کوي ثم رات منك شيئا به سنه معمولی غوندي شی وګوري نو قالت سوي چې ما رايت منك خيرا قد قسم په الله چې تاسو سره کله زما قسمت پاشه ویل زری په اندازه خیر مې درنه دي لري به سزا درکې عمران ابن حسین دا خبره کړې ده چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام بداویل چې ان نبی صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د شی ویل دي ان اقل یقینا کم اوسیدون کې د جنت هغه سي دي نن دغه شکرې د وجنه دلیل په دې باندې چې په خپل خويندو مېندو باندې سره به رحم په دیو کې چې دغه په ځړ کې د صبر مسله وردل نه کوي قناعت ابو هريره سے بدا خبره کړو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي ان اول زمره اول ګروپ چې جنت ته داخليږي هغه به د شي لګر پینځه سم سپوږمۍ بغیر نږدې به د شي لکه پړق ولا ستوري هر سړي د پاره بدو بي بيني دغه د مغز به دغه کنه اخو معلومیږي او نه به په دې جنت کې به شرط به واده ولا انسان د هر چا لپاره الله عزوجل دا په نصیب باندې نصیب کی جنت او جهنم د څنګه جوړ شوی ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده حجبت النار جنت پر کله شوی له خواهشات او جهنم او جنت پر کله شوی له تکالیف څه مطلب وی چې کله جنت جوړ کې الله عزوجل ملائکه له ویل چې وشي وګوري وي هیڅ به پاتې نشي څوک ټول براشي ها وی اوس ورشه چې کله تکالیف په ورواچلو مشکل جهنم ورته ذکر کوي او شی وګوري مشکل چې څوک داخل شي خوشی کله خواهشات په ورو ورزول ډېر کم انسانان مته بچي دلیل به دې باندې خواهش پرسي د دې وجنه ابو هريره سے فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت لږ سره به داخليږي اکثر شي چې هغه تقوا ده او کیسه اخلاق او جهنم لږ به داخليږي هغه فم او فرج په دې خلو باندې دغه شان به انسان غلط اندام غلطي خاص اندام غلط استعمال اول یو ورځ به جنت او جهنم په خلو باندې وبحث راغی ابو هريره سے فرمایي چې هغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام نقل کړي وې دی ور د جنت سره حجت بازی وکړه او هغه د سره الله د طاقت ورکړي زمون نبی ویل د زمون په ایمان دی د تویل شي ایمان بالغیب فقالت النار دی ور ته دا خبره وکړه وې زب په میراث کې وړم متکبرین او بدمعشان جنت ورته ویلې وې مال بنه داخليږي مگر کمزوري مسلمانانو و پریوتی او دغه عاجز الله عزوجل جنت ته ویل چې انت رحمتي تزما رحمتي زبتا باندې رحم کوم چې اوغړ مزمار بندگانو او ور له ویلې تسمع عذاب ز عذاب در کوم پتا باندې چې اوغړ مزمار بندگانو خدا خبر یاد ساتي چې ولکل واحده منکم ملء هذا اريد پر ډکواله ګور په ما ضروري دي حدیث کې راځي جنت ته نور مخلوق پیدا کې په جهنم کې بل خپل پوند ور کې دي د جنت طلب پکار دی دغه شان د جهنم نه د بچ کېدو مسله یا ایه الذین آمنو سورۃ ال عمران کې الله عز وجل فرمایي د ایمان والو لا تاكل الربا سود مخوري دوچن په دوچن باندې د عربو عادت وو لیکن حدیث کې راځي لوی سود په سودونه کې دا چې وسله د مسلمان بیزتی وکي یو روپې د سود چې سړی استعمال کړي نو د شي لکه 15 درش کړي چې د خپل مور سره جنا وکي اهل ظواهر فرمایي چې سود په ماشپک شي نه کې د احناف چې کوم شي قدر او جنسي چا ویل چې کوم شي کې طعم او سمنتي او چا ویل چې کوم شي کې قوت او ازدخاري لیکن سیدج په حدیث کې کوم شي ذکر شوی ام دقه مراد دی او اتقوا الله نو وی دې کې د لپاره چې دروازه رحم کامیاب کړی شي کامیابی هغه ځواني چې به سي بډاتوب نه هغه صحت چې به سي مرز نه هغه خوشحالي چې به سي خفګان نه دا نه مگر په جنت کې اسباب د فلاح د ایمان دی اتباع رسول الله دا تقوا دا زهد دی تزکیه دا او سړی چې د ناکامۍ سره مخامخ کیږي هغه ظلم دی جرم دی شرک دی ارتداد دی افترا ده او اتقوا النار التي اعدت للكافرين زاد اقور نه بچ کی شغله تیارون د کافرانو د پر الله پرمیشي تیار کړی دی اگر که مؤمن به ورزي وخت د پر به براوشي اطاعت الله د الله د رسول کو دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وشي علي بن حاتم فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورسوي دا وریات کی به پاغه باندې پنیونی ولا به وریات کی به پنیونی ولا رب العالمین له ویل چې دینه مې بچ کا به ویل چې اتقوا النار د جهنم د اور نظام بچ کا اگر کده کجوري دانی مې طرف ولې نه فمن د میچل کده کجوري مجرم سره نشنه په کلمه طیبه مشدار خبره خلق له وکي د شریعت برابر یو حدیث کې دام راځي ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی زما ټول امت به جنت ته داخل شي الا من ابا مگر چا چې انکار وکړي د دخولنا
قال يا ودوير يا رسول الله ومن يأبى سوق به انکار کې قال من اطاع لي جزما خبر اومل جنت ته ورځي او جزما فرمانی کې د انکار وکړو دلیل شو بدی باندې چې جنت جهنم د دواړه شتري د غیر پر خپل اسباب دي د پر خپل نو موږ تاسو به دې خبره کوو چې رب موږ ستانه د جنت سوال کوو او رب د هغه اعمال توفیق راکړه د هغه ویناګانو سره په جنت لور نږدې کیږي رب موږ په تابانه پنهینو شو د جهنم نه او د هغه څنګه چې سره په هغه باندې نږدې کیږي جهنم له برابر خبره ده ک قول یو کو عمل سبا ان شاء الله که شرط ژوندیو ایمان په تقدیر دا څه ویل شي ارکان د ایمان په تقدیر دا سمانه څلور امور دي او بیا دا خبره ذکر شي تقدیر دا راز څه دی بیر تقدیر فقط څه ده یو سره په تقدیر باندې ایمان ولري نو چې ویل نو مسله به کې څه وته او بیا دا خبره چې احتجاج په تقدیر باندې دلیل نیول کله جایز او د اسباب استعمالول او حکم د دې خبره تقدیر د فکول به د رب العالمین مشیت ارشد شامل له او دا خبره ثابتول چې سړی په تقدیر باندې راځي کیږي فیصله رب العالمین دی خیر لګ شر لګ غیر پر دوه وجه دا خبره ثابتول چې د مخلوق ټول افعال د رب العالمین مخلوق دی د عدل او احسان تذکرہ د الله د اوامر او فقه او به اوامر شرعي ذکر کړی چې هغه په 15 اقسام باندې تقسیمیږي دغه نه ورسته به د اوامر او اقسام دوه اقسام له حقوق الله حقوق العباد او د نیکی او د بدی په اړه کې فقه د نیکی به دوه قسمه او بدیم تقشن دوه قسمه ده الله رب العزت موږ تاسو په خپل رحمت سره جنت ته داخل کړي او رب العالمین موږ تاسو له جهنم نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمته